السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن نجل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په دغه ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو د خپل موبایل کې ډیلیټ شوي انځورونه ویډیوګانې اپلیکیشن او هر څه چې ستاسو په موبایل کې دي که تاسو څخه مخکې ډیلیټ شوي وي نو تاسو بیرته واپس کولی شئ، هغه هم په ډېر فول ایچ ډي ډول په ډېر ښه انداز سره. نو ملګرو تاسو ته مې ډېره ښایسته او خوندوره طریقه راوړې ده، بالکل نوې طریقه ده. نو ملګرو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم تاسو څخه په ډېر درنه هیله کوم چې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او هغه کسان چې دغه ویډیو په پیج باندې ګوري هیله زموږ پیج هم در سره لایک کړئ. ملګرو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې سوي د سبسکرایب بټن کلیک کړئ او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راسي په دې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ او زموږ ویډیو در سره لایک کړئ. ملګرو تاسو به راشئ په خپل موبایل کې به دغه یو اپلیکیشن انسټال کړئ، ډامپسټر. د دې لینک په ډسکرپشن کې شته، تاسو به اسانه سره ډاونلوډ کولی شئ. ملګرو چې تاسو دغه انسټال کړئ دا به راخلاص کړئ. تاسو دلته ملګرو چې کله تاسو دغه راخلاص کړ دلته به تاسو ملګرو بسکۍ باندې کلیک وکړئ او دلته به شئ په پورته درې خطونو به کلیک کړئ او لاندې دلته تاسو ته ښکاري ډیپ سکین ریکوري. ملګرو تاسو په دې ځای کې اوس هر څه ریکوري کولی شئ. دلته عکسونه یعنې عکسونه ایمیج روان دي دلته او دې ځای کې ملګرو ویډیوګانې او دلته اډیوګانې، یعنې تاسو په موبایل کې هغه اډیوګانې یا میوزیک چې تاسو نه ډیلیټ شوي دي هغه هم ریکوري کوي. دلته تاسو ته ټول وینې روان دي، ویډیوګانې 9 ته ورسېدې، عکسونه 1896 ته، دا نور هم په ترتیب سره نور هم زیاتېږي. نو کله چې ملګرو تاسو دا وغواړئ دا کاپي کوئ، په دغه انځور به کلیک کړئ، دلته څخه ریسټور ټو ګیلري په دغه اپشن به تاسو کلیک کړئ نو تاسو خپل موبایل ته ریسټور کولی شئ. دلته چې کله تاسو کلیک کړئ هغه به ډایرکټ ستاسو موبایل ته ریکوري شي. نو ملګرو په دې طریقه تاسو دغه هم ترې اخیستی شئ. همدارنګه ملګرو که تاسو اوس غواړئ یوازې ویډیوګانې ریکوري کړئ دلته به دغه اپشن باندې کلیک وکړئ. نو دلته چې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته وایي تاسو څه شی ریکوري کوئ. تاسو عکسونه دلته ښایي چې تاسو عکسونه ریکوري کوئ، ویډیوګانې، همدارنګه اډیوګانې، نو تاسو د درې وړه بلکې نور زیات شیان هم پکې ریکوري کولی شئ. تاسو نور طریقه هم درښایم. دلته ملګرو کله تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته زیات شیان ښایي. ګورئ ملګرو ایمیج، ویډیوګانې، اډیوګانې، ډاکومنټس، ادر فایلز، فولډرز، ایپس، د ټول شیان تاسو پرې ریکوري کولی شئ په ډېره اسانه توګه. نو ملګرو که چېرې دا ویډیو خوښ شوي وي بهله دا ویډیو ضرور در سره لایک کړئ او ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت او خوشحاله ژوند درته غواړم.